نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. ګلخان له سمیع الله څخه وغوښتل چې د ولسوالۍ بازار ته ورسره لاړ شي څو د چرګانو خریدار ته پیسې ورکړي. له سمیع الله سره اندېښنه وه چې د چرګانو خریدار جنجال جوړ نه کړي. اوس به له شکریې څخه واورو چې د سمیع الله له خولې کوم خبر اوري او ولې خوشحاله ده. السلام علیکم مورې. وعلیکم سلام سمیع الله زویه. ستړی مشي. خواره مشي. د چرګانو د را سره سخته سودا ده سمیع الله زویه. فارم ته ورغلی وې که نه؟ سهار د وخته فارم ته تللی وم. بیا خو به چرګان نه ومړه شوي؟ نه اوس شکر ښه شوي دي. داسې ښکاري چې ورځ تر بلې به لا پسې ښه شي. په کوم یو خو به سر نه زنګېده زویه؟ نه ماشاءالله ټول تر او تازه وو. دانه مې ور واچوله ټول سره پرې راټول شول. شکر زویه، په دې خبره مې د زړه ښه شو. ډېره مې ورته اندېښنه وه. ما وې خدایه مکه بیخي له چرګانو خلاص نه شي. زما سره هم اندېښنه وه. ډېر مې چورت ورته خراب و، خو اوس مې بېرته هیله ورته پیدا شوه. سهار د وخته چې فارم ته ورښکاره شوی نو تر اوسه همالته په فارم کې وې؟ نه مورې، بیا بازار ته لاړم. اوس د سیله بازاره کور ته راغلم. په بازار کې د څه کار و زویه؟ پوراوړي ته خو به نه یې ورښکاره شوی؟ ولې نه، همغه ته ورغلی وم. ورکېږه، ځینې کسان بیخي بل ډول دي. خدای دې نور له داسې کسانو سره موږ نه مخامخ کوي. ولې؟ څه یې ویل؟ پیسې یې نه اخیستې، ویل یې چې دا کمې دي. ډېره موده مې پیسې در سره پاتې شوي دي، اوس یې تاوان غواړم. څومره تاوان یې غوښت زویه؟ بیخي یې هوا ګزوله هوا. له پیسو نه یې تاوان ډېره باندې ښود. خدای دې داسې کسانو ته هدایت وکړي زویه. د تا ګناه خو نه وه. که په چرګانو د مرض نه وی ګډ شوی ولې به پیسې در باندې تاوانېدې؟ ښه بیا تا څه ورته ووې؟ ما به څه ویلې وای مورې، ډېر شله بنیادم و، په ناقه پورې نښتی و. بیا ګلخان د خیر یوسي هغه ورسره ډېر دلیلونه وویل. اخر یې په ډېرې سختۍ قناعت وکړ او پیسې یې واخیستې. ګلخان د خدای پاک ګل و ګلزار کړي زویه. ډېر زړه سوانده بنی ادم دی، هر چا ته یې خیر رسیږي. ته ښه وایې مورې، که هغه دوکاندار ته پیسې نه وای برابرې کړې زما سره خو نه وې. نرګس ورنداره د خیر یوسي هغې ورکړې وې. که پور مې نه وای خلاص کړی ورسره په لوی جنجال کې پاتې کېدلم. ځکه ښه شو چې د جنجال نه خلاص شوې سمیع الله زویه. هغه جنجال خو خلاص شو، خو اوس بل چورت وړی یم. خدای دې وکړي چې فتح خان په زوره را باندې د چرګانو فارم ونه تړي او کار ته مې پرېږدي. خدای کریم هم له کوره ووت. اوس ښه وخت دی چې ورسره خبرې وکم. کریمه تا ته وایم. چا ته دې غږ وکړو؟ تا ته لږ راته ودرېږه. نشم درېدی، ضرور کار مې دی، را باندې ناوخته کېږي زه ځم. مزه ته لږ ودرېږه، خبره درته کوم. ښه دی درته درېدلی یم، خو لږه بیړه را وکړه. کریمه وروره ستړی مه شې. خواره مه شې. وروره ما غوښتل چې کور ته درشم او په سړه سینه در سره وغږېږم، خو زه خیر ښه شو چې دلته مې ولیدې. همدلته د کلا د دروازې څنګ ته به ودرېږو او خبرې به وکړو. ګلالۍ زه یو ضروري کار لرم، ډېره بیړه مې ده، زر دې خبره ووایه. چېرته ځې؟ او خدایه، اوس تا ته څه ووایم چې چېرته ځم؟ خپل کارونه مې دي، ستا یې پیڅه. قیامت خو نه شو چې پوښتنه مې وکړه. خبره شوې یم چې د ښاپېرۍ ځمکه خرڅوې. دا ببولاله خو د هغه ورځ په ټلیفون کې م راته وکړه. کریمه دې خبرې ډېره پریشانه کړې یم. پریشانه کېږه مه، خپله ځمکه مې ده، زه پوشه او ځمکه مې پوشه. ستا یې زموږ د ځمکې د خرڅلاو سره کار نشته. ته پوهېږې چې هغه ستا ځمکه نه ده، ښاپېرۍ ته له پلاره په میراث رسېدلې. ښاپېرۍ کومه پردۍ نه ده، مېرمن مې ده، مېرمن د هغې مال زما مال دی او زما د هغې. خو ګلالۍ یوه خبره مې واوره. د څه شي خبره؟ دا چې زما په ژوند کې کار مه لره،
زه وړوکی نه یم چې ته راته نصیحتونه وکړې. لوی بني آدم یم، په خپلو ښو او بدو ښه پوهېږم. ښه ده چې پوهېږې، خو اوس تم زما خبره واوره. ځمکه چې د خرڅوله او خریداران دې پې ګرځول، یو ځل خو به د سرور ترې خبر کړی وی. هغه ولې پې خبر کم؟ هغه یې اخلي که څه؟ او که بیا سرور خان خریدار هم وي، نه یې پې خرڅوم. د خپلو سره مې معامله نه خوښېږي. دا چې هغه یې اخلي یا نه یې اخلي بېله خبره ده. چې نه یې اخلي نو بیا څه ته ګیلې کوي؟ سرور هم د ګیلې حق لري او هم د شکایت. د سرور ځمکه د ښاپیرۍ ځمکې په خوا کې پرته ده. د هغه د ځمکې شفه ده چې سرور درته اجازه ونه کړي په هیڅ چا یې نشي خرڅولی. ګلالۍ ستا د سر ماغزه ډېر دي. په ډېرو خبرو دې زما ماغزه مه خوره. زه د هېڅ چا په کیسه کې نه یم. نور مې پرېږده چې خپل کار پسې لاړ شم. خدایه توبه. څه خیر ټوخی دی وسړیه، زاره یې درته وچوله. ښه دی چې کلینیک ته لاړې او ځان دې ډاکټر ته وښوده. تا لکه چې چای راوړ. چای نه دی، تړ مې اوبه دي. تړ مې اوبه دي چې شي ته راوړې؟ ما وی چې ګولۍ دې ورسره واچوې. له یخو اوبو نه لږ وخت پرهیز وکړه. ګولۍ مې نه دي اخیستې. ښه نو چې ګولۍ دې نه دي اخیستې، زر دې شربت وڅښه چې ټوخی دې ورسره ارام سي. شربت مې هم نه دی اخیستی. وا سړیه، چې نه شربت خورې او نه ګولۍ خورې، نو څه شي خورې؟ ته صبر وکړه. د قمبر ګل مورې، دغه شی به خورم. ښه ورته وګوره. دا لا څه شی دی؟ دا د ټوخي یوناني دارو دی که نه؟ نو ولې کلینیک کې نور دارو نه و چې یوناني دارو یې درکړه؟ د کلینیک تر دروازې ورسېدم، خو ډاکټر ته ور نه راغلم. وسړیه، هسې مې مه ځوروه، د ټوکو وخت نه دی. ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. نو تا خو ویل چې زه ډاکټر ته ځم، دومره مزل دې هسې وکړ؟ ډېره هڅه مې وکړه چې ډاکټر ته ورشم، خو د کلینیک دروازه کې دومره بیروبار و چې د قدم ایښودلو ځای نه و. کاش چې ډاکټر ته تللی وای او د ځان سم غم دې خوړلی وای. وای ملنګ ته یو دروازه بنده شي، سل ورته نورې خلاصې. که ډاکټر نه و، ناظر خو مې ولیده. نو ته د ناظر لیدو ته ولې خوشحاله یې؟ نن خو بیخي بل خیل خبرې کوې. د کلینیک په دروازه کې له ناظر سره مخ شوم. هغه ویل چې کلینیک له ناروغانو ډک دی، نوبت درته نه رسیږي. وی ته هم د هر چا خبره منې. یو ځل خو به تللی وای، کېدای سي چې ناظر له ځانه ویلي وي. ناظر د کلینیک کارمن دی. زما له خوی راته دا خبره وکړه چې ستړی نه شم. ښه، دا یوناني دارو دې بیا له کومه کړل؟ دا هم ناظر راکړل. خدای دې ورسره ښه وکړي. زما د ټوخي په لیدو را باندې ډېر زړه وسوځېده. زه خو وایم چې د دې له خوړلو تېر سوه سړیه، هسې نه چې په بل غم اخته سې. هېڅ بلهام یم نه وهي. اوس خو ترې ځکه نه تېرېږم چې پیسې مې پې ورکړي دي. ښه، نو دا یې در باندې خرڅ کړي؟ نو ولې خیرات یې را کړي دي، خود یې را باندې خرڅ کړي دي. ویلې چې جوړ نه شولې زه دې ذمهوار یم. کاش چې د هغه چالاکه په خبرو نه وی تېروتی. خدای خبر څه شی در باندې خرڅ کړي. زه خو دومره کمعقل نه یم که نه چې ناظر غوندې سړی به مې تېر باسي. ما له ډېرو نورو خلکو نه هم اورېدلي دي چې ټوخی دې یوناني درو سره ښه کېږي. ما خو درته وویل، نوره دې خوښه چې منې که نه. اوس له کیسو تېره شه، زر لاړه شه او د دې جوشانده راته جوړه کړه چې زړه مې راووته. سمه ده، خو چې هر څه در باندې وشوه بیا به ما نه ملامتوې. د ګل خان پلاره، چای دې وڅښه. فکر کې ورک یې، هسې نه چې بیا درنه پیاله یخه شي. اوس یې څښم، یخېدو ته یې نه پرېږدم. دا وایي چې سمیع الله کور کې دی که وتی؟
سمیع الله خو فارم ته تللی او د خدای ډیر شکر دی چې له غټې لانجې خلاص شو. ډیره خوشاله یم. هغه د دکاندار پورې خلاص کړ. ها سمیع الله دکاندار ته پیسې لکومه کړې. ګل خان ته د خدای پاک ډیرې ورکي. هغه ورسره مرسته وکړه. هغه هم لکه چې د نرګس نه اخیستې وي. زما پښتون کې داسې کارونه کیږي او زه نه خبرېږم. ګل خان نه مې دا تمه نه وه. شکر وباسه سړیه چې ستونزه حل شوه او بل چاته مو لاس ونه نیوه. ګل خان خو کوم غلط کار نه دی کړی چې ته ورباندې داسې غصه او خفه شي. سر یې راته مه وینځه. زما له اجازې پرته هر کار غلط دی. ما سمیع الله ته ویلي و چې چرګان دې ختم که او فارم بند که. ده لکه چې زما خبره په یو غږ اورېدلې او په بل یې ویستې. سوال درته کوم د ګل خان پلاره چې دا خبره سمیع الله ته مه کوه. ځوان دی، زړه به یې مات شي. پرېږده چې مصروف وي. چې بند شي دا به زموږ ټولو په خیر وي. هر کار ګټه او تاوان لري وسړیه. چې تاوان ونه کړي ګټه نشي کېدی. سترګې پټول نه دي په کار. سمیع الله زوی مې هر وخت فارم کې ګټه کړې. اوس چې یو ځل تاواني شو تا ورپسې راواخیسته. درته وایم ژبه را سره مه وهه. زه پوهېږم چې د فارم کار یې له وسې پوره نه دی. تجربه نه لري. ښځه چې فارم بند کړي نو څه به کوي؟ د بیکارۍ نه خو همدا ورته ښه دی. هغه څه به کېږي چې زه یې غواړم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. له ډیرو هڅو وروسته ګلالۍ په دې وتوانیده چې له کریم سره د کاپیرۍ د ځمکې په هکله خبرې وکړي. کریم د ګلالۍ په خبرو غوسه شو او ترې وغوښتل چې د هغه په کار کې دې کار ونه لري. اوس به بیا هم له کریم څخه واورو چې سمندر ته ولې په غوسه دی. بالاخره مې تر کلي پورې ځان راورساوه، خو پاڼ مې ډېر دروند دی. په دې سړه هوا کې یې خولې کړم. ودرېږه سمندر استاده، یو څه کار مې دی در سره. خیریت دی کریمه، له ما سره دې څه کار و؟ یوه شېبه صبر وکړه، اوس به درته ووایم. سمه ده، نو لږ په منډه راشه. د لرګیو پاڼ مې په شا دی، ستړی کړی یم. زه د ستړیا په کیسه کې نه یم. هر چا ته خپل کار مهمه دی او په خپلې ګټې پسې ګرځي. ته صبر چې د پاڼ په ځمکه کېدم. دا څه وایې کریمه؟ د چی شي ګټه یادوې؟ ته په خپله ښه پوهېږې، اوس د ما ناسې پوښتنې مه کوه. مطلب دې پوه نه شوم و کریمه. نه پوهېږم چې نن دې ولې فکر داسې خراب دی. سپینه خبره راته وکړه چې ولې دې د لارې په سر ودرولم. سپینه خبره یې دا ده چې ولې د سرور خان ته زما شیطانت کړی. د خدای ښه دې ولې په ما نه لورېږي؟ دې څه شي شیطانت و کریمه؟ نه بیخي په بله هوا کې هېڅ مې دې په خبره سر نه خلاصېږي. ځان ناګاره ما چې سمندر استاده، ښه پوهېږي چې زه څه وایم او مطلب مې څه دی. د قسم حق را باندې نه لرې کریمه. لږ سپین وغږېږه چې کیسه څه ده او زه پوه شم. سپینه دا ده چې ولې د سرور خان خبر کړی چې کریم د خپلې مېرمنې ځمکه خرڅوي. ښه دا خبره ده؟ او بلکل هم دا خبره ده. اوس ځواب راکړه چې دې شیطانت ته ضرورت څه و؟ غوسه کېږم کریمه. اول دا راته ووایه چې په ټول عمر دې اورېدلي چې ما دې د خلکو ترمنځ شیطانت کړی وي. ځان به راته نه سپینئ. زه ښه پوهېږم چې سرور خان ته زما شیطانت کړی، پوه شو او که نه؟ زه همدا خبره کوم چې سرور خان مې په دې نیت نه دی خبر کړی چې زه د ستاسې ترمنځ شیطانت وکړم. دا خبره مې د خیر په نیت تر هغه پورې ورسوله.
ته اوس شیطانت ته هم د خیر نوم ورکوې ها؟ خبره واوره وکریمه، زما زړه و چې ستاسې د خفګان مخه ونیسمه. زه دې په دې خبرو نه خطا کېږم. تا وچ کلک همدا غوښتل چې زما او د سرور خان ترمنځ شر ولټوې، شر پوه شوې او که نه؟ نه داسې مه وایه. ما ته د خدای واس نه راکوي چې دوه مسلمان په خپل منځ کې سره اخته کړم. زه ډارېدم چې خدای مکه د دو کورنیو ترمنځ بدي جوړه نه سي. زه د چا د بدۍ او دښمنۍ په کیسه کې نه یم او نه دومره ډارن یم چې د سرور خان د زوره دې وډاشم. کریم هر وخت په میدان ولاړې، په میدان پوه شو او که نه؟ ستړی نه کېدل مامي؟ سلام مامي. اوهو ته لکه چې خفه؟ نه ولې به خفه یم؟ نو خامخا یوه خبره پېښېدل چې ته داسې په چرت کې ډوب. هېڅ قصه نشته ګلخانه زویه، که تودېږي راځه په صندلۍ کې د پښې پټې که، ګنې د دې خبرو نه تېر شه. اوکې زه دا در سره کېناستل. خدا خامخا راته ویل چې ته څه ستونزه لرل، شاید زه هلپ او یعنې مرسته در سره کول. چې نه مې پرېږدې نو درته وبه وایم ګلخانه، چرت مې د تا د پلار کارونو ته خراب دی. اوه دا زه څه اورېدل؟ پاپا جنګ در سره کول که کومه بله خبر؟ جنګ یې نه دی را سره کړی، کاش کې جنګ را سره کړی وای. سمیع الله خپلې مخې ته نه پرېږدي. ولې له سمیع الله سره څه کول؟ ورته وایي د چرګانو فارم د بند که ګټه نه درته کوي. نو پرابلم، ته چرت نه خرابول مامي. زه فکر کول چې پاپا هسې په ټوکه دا خبره کول. پاپا هیڅ وخت د سمیع الله په تاوان کار نه کول. سمیع الله ته ډېر په ټینګار ویلي دي، هغه ځکه دا څو ورځې بوڅې شونډې ګرځي. او مای ګاډ، سمیع الله ځکه لږ خپه ګرځېدل. ولې سمیع الله خو به تا ته څه نه وي ویلي؟ ما ته اوس را یادېدل، هغه بله ورځ یو څو خبرې راته کول خو زما له یاده وتل. د ورور خبرې څوک له یاده نه وباسي ګلخانه زویه. که تا سم غوږ ورته نیولی وای اوس به سمیع الله داسې خفه نه و. نو ما غوږ ورته نیول، خو ما فکر کول چې پاپا مې هیڅ وخت سمیع الله ته داسې مشوره نه ورکول. سمیع الله خوراکي تنده یو فارم ورپاتې دی، که دم بند کړي بیا به نو ټوله ورځ بېکاره ګرځي. هیڅ وخت دا اندېښنه نه کول مامي چې سمیع الله فارم بندول. زه هغه دې کار ته نه پرېښودل. اوکې ګلخانه زویه، پلار دې تا خبرې ته غوږ نیسي، ته خبر ورسره وکړه چې سمیع الله خپل کار ته پرېږدي. اوکې زه وعده کول او ښه ټینګه وعده کول چې خامخا له پاپا سره خبرې کول. اوکې شکر چې کلینیک ته راورسېدم. ناظره و ناظره دروازه خلاصه کړه چې کلینیک ته ځم. جاندانه استاد ګله، ته دې وشي کلینیک ته د څه لپاره ځې؟ وای ډېرې خبرې مه کوه، غاښ مې په درد دی، ډېر سخت راته خوږېږي. لرې دې له مخې اوس خو کلینیک ته اجازه نشته. ولې اجازه نشته؟ وایم لرې شه لاره راکړه. داسې ټیل ماټیل دی چې پوښتنه یې مه کوه. که نیمه شپه کې د کلینیک دروازې تر مخ نوبت نیولی وای خامخا به نوبت ته رسېدلی وای، تر سبا پورې نوبت نشته. ته دې ویل شي که غاښ دې په رښتیا ډېر درته خوږېږي بیا خو یې زما سره یوه چاره شته. هره چاره یې چې کوي ووایه، ډېر په عذاب یم. دا دی مامور مې تیار په جیب کې دی. ناظر ګل دې په کلینیک کې کار کوي، زه ډاکټرانو یې ډېر څه زده کړي دي. زه چې درته ژوندی یم ډاکټر ته هېڅ حاجت نشته. ناظره ته ملنډې وهې، که ستا نه هېر وي زما نه هېر نه دي چې یو ځل دې څو کاله د مخه دریم داد غاښ ایستلی و او د مرګ کوهي ته دې رسولی و، خو پوره یې نه وه، خدای وساته.
تا ته دې ویل چې له خیره سره هغه زمانې باد وړي باد اوس د ناظرګل سمدم ډاکټر دی یوازې سپینه چپنه مې نه ده اغوستې په کلینیک کې چې تم کار وکړې ډاکټر ته نه جوړېږي اوس یوه چاره وکړه چې له ډېره درده خلاص شم که وباسې واخله ویې باسه چې ترې بېغمه شم خو پام کوه چې بچي راله یتیمان نه کړي ناظره آها دا خبره مه کوه لرې د له مخې خوله راته خلاصه که نور ته دې بېغمه شه دا د سږ غاښ ده دغه ده بس په نښه مې که بسم الله لرې د له مخې اوس مې د 100 نه زیات کسانو غاښونه ایستلي دي غاښ څومره کلک دی مړ کړم لرې د له مخې له غاښه بېغمه شوې ته ودرې دا د سره واخله یوناني دوا ده په اوبو کې ویشوه او خوله پرې کنګالوه ناظره ډېره درده مې نږدې زړه ولاړ و بس نور له درده خلاص شوې جیګه خوله ګرځه او خلکو ته خانده پیسې دې څومره شوې تا ته دې ویل چې له خیره سره ناظرګل د قیمت فروشه نه دی څومره دې چې خوښه وي رایې کې له خیره سره ښاپېرۍ وا ښاپېرۍ څه وایې ببو چېرته ورکه یې دلته د تناره په خونه کې یم لوښي مینځم زه وایم چې څه درته ووایم د کور ورانولو ته د لستونې بډ وهلي که نه بابا ته څه وایې خدای دې نه کړي چې زه دې د کور د ورانولو په فکر کې اوسم دا ورانول نه دي چې ټوله ورځ سرور ته منډې وهې چې کریم ځمکه خرڅوي ما مې سرور لالا ته د ځمکې خرڅولو خبره نه ده رسولې هغه خپله خبر شوی و زه لا نه وم خبره چې هغه خبر و د ځمکې خرڅول پټه نه پاتې کېږي په کلي کې چې یو تن ترې خبر شي داسې وبوله چې ټول کلی ترې خبر شو ډېره مه کړتېږه کریم پوشه ځمکه پوشه که خرڅوي او که ګاڼه کوي بابو داسې مه وایه ځمکه زما په نامه ده له پلاره راته په میراث کې رسېدلې زه نه خرڅوم نو کریمې ولې خرڅولو ته ملا تړلې ده ته څوک یې چې نه خرڅوې ټول واک او اختیار له کریم سره دی کریم سره ځمکه په اسانه چا نه ده خرڅه کړې ما یوازې ګلالۍ خور ترې خبره کړه هغه هم وېرېدم چې سبا ورځ د سرور لالا او کریم ترمنځ خدای مه کړه کومه شخړه پیدا نه شي شخړه ته پیدا کوي کریم دې د سرور په خوله کې اچولی ښځه لکه تا غونته نه وي نو څنګه وي ښځه په خپل میړه ولاړه وي د خپل میړه خوا نیسي نورو ته یې نه سپکوي بابو که زه کریم د ځمکې له خرڅولو راګرځوم دا زموږ او ستاسې د کور په کټه ده که خرڅه شوه هم زه خوارېږم او هم مې اولادونه خوارېږي نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه شکریه خپاوه چې فتح خان د چرګانو فارم وتړي سامي الله بل ستونزو سره مخ شي او بیروزګاره به پاتې شي ګل خان ژمنه وکړه چې په دې اکله به له فتح خان سره خبرې وکړي اوس به له مسجد څخه واورو چې د فتح خان تر دروازې څنګه راغلی او د سامي الله په حق لا څه وایي کی چې خپل په کور کې وي او فتح خان راونوزي درغلم څوک یې مجید یم فتح خان کاکا ستړی مشه مجیده
څنګه یې ښه یې خیر اوسې فتح خان کاکا شکر دی ته خپله ښه یې ښه یم راځه ډېرې ته چې چای درته راوباسم کور دی ودان خپل ځای دی چای نه څښم ښه نو څنګه راغلی خیریت خو به وي خیر دی وبخه چې تکلیف شوې که سمیع الله په کور کې وي نو غږ ورته وکړه سمیع الله خو په کور کې نشته ښه که راغی نو ورته ووایه چې یو ځل ضرور زما خواته راشي څه خبرې ته درشي بس له هغه سره مې لږ کار دی داسې کوم ضرور کار دی چې د سمیع الله له نږدې لیدل غواړي ها زه هغه سره پیږو بس همدومره ورته ووایه چې مجید درپسې راغلی و هسې تشویش راته مه پیدا کوه مجیده هره خبره چې وي ما ته یې وکړه خان صاحب د تشویش خبره نه ده نو د څه شي خبره ده سپینه یې راته ووایه چې سمیع الله سره د څه کار دی خبره داسې ده چې سمیع الله راته د دستکو او تختو ویلي وو ورته مې تیار کړي دي ما ویل چې راشي ورپسې دستکې او تختې در باندې جوړې کړي ها هو ځکه راغلم چې خبر یې کړم سمیع الله درته ونه ویل چې لرګي او تختې څه شته پکار دي یاره خان صاحب نور نه پوهېږم خو سمیع الله ویلي وو چې د یوې کوټې چت مو خراب شوی نږدې ده چې راوغورځي له سره یې جوړو ښه نو دا خبره ده او دا راته ووایه چې سمیع الله پیسې درکړي دي او که نه نه یوه افغانۍ هم نه ده راکړې نو چې پیسې نه دي درکړي لاړې او تختې دې ورته څه له تیار کړي په پورې ورکوم فتح خان کاکا په پورې چې شته ورکې هسې قمقل کېږه مه اول ترې پیسې واخله بس پیسې ورسره نشته هر وخت چې پیدا کړې بیا به یې راکړي له دې خبرو تېرېږه ما در باندې غاړه خلاصه کړه هسې نه چې بله ورځ پور پسې دروازه را وټکې بیا به خبره بدرنګۍ ته وتېږي نه خدای دې داسې نه کوي فتح خان کاکا د سمیع الله پر ځای دا د ما ځواب درکړ چې لاړې او تختې مو نه دي په کار او بیا دې پام اوسه چې د دې موضوع لپاره زما دروازې ته را نشي خو سمیع الله ویلي و چې د سمیع الله نه تېر شه اوس به مې هغه ته هم څه ویلي وي ته یو څه وایې او هغه بل څه وایي اوس یې پر ما اخیستي په هغه څه وکړم په بل څه یې خرڅ کړه زموږ نه دي په کار منګی وزیر کو در پاچا دی چې ماز دیگر شه وزیران پاچا ته زینا او جانا پلوشي ته وای ورکه شي و دې ډاره کم څومره ښکلې زمزمه دې کوله او په ناڅاپي غږ دې زړه تر تلو راتېر کړ فاطمې خورې وی نو څه خبره ده چې داسې ویرېږي پلوشي اوس خو ماشومه نه یې داسې ناڅاپي څوک په چا غږ نه کوي نږدې وه چې اوبو ته غورځېدلې وای زه ډارنې څه بال خو مې در باندې نه دی کړی چې دومره وډاره شوې پوښتنه یې مه کوه خورې له کومې شپې چې مو غله کور ته راغلې له هماغه وخته ډارېږم وی دا څه وایې پلوشي کله غله ته راغلي وه دا څو شپې مخکې خدا شکر چې سرار خان ورپسې ووت او ډز یې پرې وکړ ته لکه چې نه یې خبره شوې د ډزو غږ خو ډېرو خلکو اورېدلی و زه خو اوس ستا له خولې خبره شوم څه خو به یې وړي نه دي نه څه یې نه دي وړي خو طویل خانه کې ژوره کنده ویستې ده نو کنده څه شي ته ویستې ده موږ هم نه پوهېږو چې دې کې به څه مطلب و خو دا ښه وه چې بلا وه برکت یې نه و پلوشي ته خو وایې چې غله راغلي وه خو ما ته دا کار د غله نه ښکاري غل ولې د کنده ویستو پر ځای شیان نه وړل خدا سته چې څه کیسه ده دا غوندې چې هر چا ته د کندې وایو حیرانېږي چې یو شي ته یې ملاس نه دی وړی او کنده یې ویستې ښځه بلا ورپسې دا شکر چې څه یې وړي نه دي شپه وه تېره شوه نوره نو دا موضوع له ذهنه وباسه پلوشي له تا به یې څه پټوم فاطمې خورې چې اوس له ویرې د شپې سترګه نشم پټولی زه اوس پوه شوم چې ته دومره ډاره نه یې دومره ډاره هم نه دی په کار وایم هسې نه چې غل بیا را نه شي او دا ځل مو خاورې په سر شي هسې د ځان ته تشویش پیدا کړی اوس کرام شي نو بې ضرر راغلی دي تا هغه کیسه نه ده اورېدلې چې د یو سړي په سینه مار تېر شوی و خلکو ورته ویل چې چلی خوینه یې څه ته ژاړې هغه ورته ویل دې ته ژاړم چې لاره یې جوړه کړه بیا به یې په سترګو مو نه ګورې
دومره به کم عقل نه وي چې بیا راشي او ځان د سرور خان د ټوپک په مرمۍ سوری کې. هر چاته ځان ډیر ګران دی. بیا راتګ نه ځکه ډارېږم فاطمې خورې چې د غله هدف نه دی پوره شوی او هر څه چې په زړه کې وو ضرور به بیا ورپسې راځي. دا د غله کیسه نوره بس که ډاره نه بیرته د خپله زمزمه شروع که چې زم در سره یو څو ټپې غبرګې کم. کېنه هغه میاسې د پام غلطولو لپاره سندره زمزمه کړه. تو اوس ټوکې مه جوړوه. سلام علیکم پاپا. وعلیکم سلام. څنګه دې ریته راغلی ګل خانه؟ اسم یو څو خبره در سره کول پاپا. ښه راځه ول کېنه زه دې حیران کړم. ته خو دې ریته ډېر نه راځې چې خیریت وي. نو پرابلم. خیر و خیرات. په کور او ځمکو ګرځېدل خو هلته تاسو نه پیدا کېدل ځکه دلته درپسې راتله. ښه چې دومره ډېر راپسې ګرځېدلی نو معلومېږي چې کومه غټه خبره دې راوړې ده که څنګه؟ نه پاپا دومره غټ خبر نه خو بیا ما ته یو څه مهم ښکاره کېدل. ښه نو څه ته ګورې د مطلب خبره دې کوه که نه چې زما دې هم اندېښنه کړه. ما غوښتل چې د سمیع الله په اړه خبرې در سره کول او هغه دا چې سمیع الله نه مجبورول چې فارم ته کلوپ اچول. ما دا خبره د سمیع الله په ګټه کړې ده. هغه نور چرګان نشي ساتلی. خیر یې په دې کې دی چې فارم بند کړي او یو بله خواري وکړي. نو سمیع الله ښه تجربه لرل. هغه په خپل کار پوهېدل او چرګان ډېر ښه ساتل. که یې تجربه لرلې دی به هم دومره نه تاواني کېده. معلومیږي چې هسې په پټو سترګو او بې سنجشه لګیا دی. تاسو سمیع الله خپلې خوښې ته پرېښودل. که هغه مجبورول چې فارم بندول بیا ډېر مایوسه کېدل. سر دې پرې مه خوږوه ګل خانه. که یې زه مجبور هم نه کړم دی به په خپله دې کار ته مجبورېږي او فارم ته به دومره غټ کلپ اچوي. څنګه؟ زه نه پوهېدل پاپا. ځکه چې په چرګانو یې ناروغي ګډه شوې ده او دا ناروغي به یې له چرګانو خلاص کړي چې ټول چرګان یې مړه شول فارم به یې په خپله بند شي. نه پاپا د سمیع الله ټول چرګان نه مړه کېدل. ډېر چرګان واکسین او تداوي کېدل. ګمان خو نه کوم چې د هغه وترنر دوا دې ګټه ورته وکړي. سمیع الله د چرګانو د تداوۍ لپاره همداسې بې تجربې خلک راولي لکه ځان ته چې ګوري. نه له هغې دوا سره چرګان ورځ په ورځ ښه کېدل. بس تا وکړه او ما ومنله. اوس دا خبرې پرېښودل پاپا. سمیع الله ته یو بل چانس یو بل وار ورکول چې څه پېښېدل. اوکې لعنت په دې قسمت. فضل کې خدای فضل څه ټکه رالوېدلې ده کریمه؟ هېڅ ټکه نه ده رالوېدلې مورې. نو بیا لیونی شوی چې د کوټو ورونه ماتوې. داسې درز دې ورکړ چې زړه دې رانه وایسته. نن مې اعصاب ډېر خراب دي مورې. بیخي په ځان نه پوهېږم. ولې څه خبره ده چې داسې له قهره سور شین کېږي؟ بیا دې له چا سره خوړلي دي؟ ورکې که پوښتنه یې مه کوه. حوصله وکړه کریمه. څه کیسه ده؟ جنجال دې په کلي کې کړی او زور یې تر موږ کاږې. هی د سرور خان بخت زورور و چې زه په کلي کې نه وم. کنې بیا په جوړو پښو رانه نه شو تللی. وی مخ مې تور نه کړې. له سرور خان سره د جنګ کړی؟ لاسو ته ټک مه ورکوه مورې. جنګ مې ورسره نه دی کړی. ارمان چې په ګوتو رانغی ګنې بیا به ورسره جوړېدم. خبره څه ده؟ څه یې کړي دي؟ ته چې د شر ځای ووینې په دوه نه تم کېږي. شر ما نه دی جوړ کړی. سرور خان مې د خولې مړۍ رانه اخیستې. په روزۍ کې راته لغته وهلې ده. دا څه بابولالې وایې؟ له قهره بیخي لیونی یې. سمه خبره راته وکړه. ځمکې ته مې خریدار راغلی و خو سرور خان ځواب کړی ورته ویلي دي چې کریم دا ځمکه نشي خرڅولی. نو ته چیرې وې؟ خو د سرور خان خوله به دې وربندوله. هغه څوک دی چې ستا د ځمکې په سر معاملې کوي؟ ما خو همدا جړی چې زه په کلي کې نه وم. سرور خان ته میدان خالي و ځکه یې خریدار ځواب کړی. وایي چې چغلي دې وي له کوره خانه دې وي نسکوره. دا ټول کارونه د ښاپېرۍ له لاسه په موږ کېږي.
ما ته چې څوک تاوان ورسي بیا د هیچا مراتم نه کوم او نه په کیسه کېم. ښاپیرۍ سرور خان خبر کړی او هر وخت حوال ورکوي. ګنې هغه خو بزرګ نه دی چې له ټولو کیسو خبر شي. ښاپیرۍ سره به وروسته ګورم، خو اوس به یې ور سرور خان پوه کړم. چیرته دی کریمه؟ ګوره پام کوه چې شر جوړ نه کړې. زم چې د سرور خان سره معلومه کړم. دا کار په ښه سړیتوب نه خلاصېږي. دی زموږ د حوصلې نه بده ګټه اخلي.